بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نن زموږ نهمه درسي حلقه ده. عنوان هم دی حجاب او شرعي لباس. یوه مهمه موضوع د افغانستان په سطح هم او د اسلامي نړۍ په سطح هم. لباس د انساني ژوند یوه مهمه قضیه ده، هم له طبیعي پلوه او هم له اجتماعي پلوه، هم له دینی او مذهبي پلوه. هر دین او مذهب به حتما د انساني اړخ ته توجه کوي او په دې ارتباط به د انسان پوښتنو ته ځواب وایي. په دې اړه اساسي پوښتنې دا دي: د انسان او نورو ژویو ترمنځ د لباس په ارتباط د اوسنی توپیر څنګه اول پیدا شو؟ حتما پوهیږئ چې انسان په دې طبیعت کې یوازینی بربنډ ژوی دی. نور ټول ژوي، مرغان، ځناور د ځنګلونو، اهلي ځناوران، څاروي او د بحر حیوانات ځان ته ښکلی لباس لري. ژمي کې له یخني ساتي، په دوبي کې له ګرمي ساتي، ښایسته، او په اوبو کې له اوبو ساتي. ګنډل نه ایجابوي، مصرف نه ترې غواړي، او انتخاب کې هم خپل اختیار نه لري. په فطري او طبیعي توګه ورته انتخاب شوی. له لومړۍ ورځې لباس سره دنیا ته راځي. سیرلی، اوزګړی، د آهو بچی، د زمري، د پړانګ. هماغه اوله ورځ پیدا سي، ډېر ښکلې جامې یې، او څو ساعته وروسته خپل مور پسې ځغلي. یخني کې هم چې ته اوس سیرلی اوزګړی وګورې، منډې وهي، ځغلې به، لوبې به کوي شوق سره. جامه یې هم ډېره ښکلې. پیدایښت لومړۍ ورځې کې الله تعالی هغه ته جامه ورکوي. اما انسان بربند پیدا شوی، مصنوعي جامې ته ضرورت لري. ژمي کې بیله جامه، دوبي کې بیله جامه، د نارینه لپاره بیله جامه او د ښځینه‌و لپاره بیله جامه. دا د انسان او د نورو ژوو ترمنځ ژور توپیر دی، لباس په ارتباط. د دې توپیر عامل او سبب څه دی؟ دا یې پوښتنه ده. ولې داسې شوي؟ ټول ژوي فطري او طبیعي جامه لري، او انسان بربنډ او لوس پیدا کېږي، او دې جامې ورته ډېرې ستونزې هم پیدا کړي، ډېرې زیاتې ستونزې. د تبعیض جامه ده، د تعصب جامه ده، یو په بل د لویي احساس کوي، یو بل د جامې له کبله تحقیر کوي. اوچت شخصیت له هره پلوه خړو جامو کې خلک تحقیروي. ذلیل او پریوت انسانان به په ښکلو جامو کې ځان تر نورو لوړ ګڼي، احساس د فخر به کوي، او بل به تحقیروي، وسپکوي به. انسان ځان ته د خپلې خوښې جامه جوړوي. دا اختیار ورکړی شوی دی، ناچار خپله یې غوره کوي. اما نور حیوانات د خپلې خوښې جامه نه غوره کوي، بلکې الله تعالی ورته جامه ورکړي. رنګ یې هم، ډول یې هم، شکل یې هم، هر څه. انسان انتخابوي، او نور ژوي په دې ارتباط انتخاب حق نه لري. هر یوه ته د هغه له جوړښت سره سم ښایسته مناسب لباس ورکړل شوی.
آیا د نارینه او ښځینه په لباس کې توپیر ضروری دی؟ دا مې مسله ده. نورو ژبو کې خو دا توپیر مراعات شوی، ډېر ژور توپیر. د ښځو یې بېل رنګ لباس او د نارینه‌و یې بېل. ډېری حیوانات داسې دي چې د نارینه‌و جامه یې ډېره ښکلې رنګینه او د ښځینه جامه یې ساده. تاسې به ځینې تصویرونه هم بیا وګورئ په پای د درس کې راوړم. ټول حیوانات هم داسې دي بلا استثنا چې نارینه یې ښکلی ده، جامه یې رنګینه ده او ښځینه یې سنګینه ساده. کم رنګونه پکې کارول شوي او کارول شوي هم د رنګونو نو ساده دي. لکه طاووس نارینه یې ګوري څومره رنګین ده او ښځینه یې بیا ګوري چې څومره ساده. آیا انسانان هم د فطري توپیر ته اړ دي؟ دا باید مراعات شي، یعنی دا د فطرت تقاضا ده. انسان هم باید همداسې وکړي د ښځینه جامه یې نسبت نارینه ته سنګینه وي، ساده وي، د دې ټولو نورو حیواناتو سره ځان ورته کړي، همداسې شي. او دا د فطرت تقاضا ده. فطرت سره جنګ او تصادم هم ډېر بد عواقب لري. خلاف د فطرت عمل کول هم عواقب یې ډېر بد دي. د نورو ژوو او انسان ترمنځ د جامې په ارتباط دا توپیر هم شته چې د نورو ژوو جامه ثابته وي، بدلولی یې نشي. اما انسان کولی شي خپله جامه بدله کړي. څوک به له جامې داسې بریښي بې آزاره لکه پسه، اما په سینه کې به یې د لیوه زړه وي، قسي القلب، بې رحم. جامه هم داسې کوي، خو لیوه دی او پسه نو دا خپله جامه بدلولی شي نه. اما انسان کولی شي همداسې وکړي. له ظاهري جامې به داسې بریښي چې ډېر بې آزاره ده، اما سینه کې به بیا د لیوه زړه وي، درنده، ځناور. څوک له جامې زمری بریښي او همداسې به هم ځان ښیي چې زمری ده، خو په حقیقت کې به تر ګیدړ هم ډېر بې زړه او جبون وي، ډارن وي. جامه به یې د پړانګ اغوستې، برګه جامه چې خلک ویروي، اما دی به په حقیقت کې ګیدړو شغال دی. په انسانانو کې نارینه کولی شي د ښځې جامه واغوندي او ښځه هم د نارینه جامه. نن هم شوی دی، دیموکراسي کې هم داسې شول. ښځینه مو لیدلې چې د نارینهو جامې اغوندي او نارینه مو هم لیدل چې د ښځو جامې. اما نورو حیواناتو کې داسې نه ده، ښځه ده او نارینه یې نارینه ده. له جامې هم څرګند توپیر هم بیخي واضح. ځان نشي بدلولی، ځان سینګارولی نشي، ځان باندې رنګ نشي وهلی. انسان کولی شي په جامې سره خلک وغولوي، اما حیوانات بیا داسې نه کوي. زمری او پړانګ ښکار هم کوي، خپل ښکار ته پټیږي هم، اما جامه نشي بدلولی چې په خپلې جامې سره ښکار په دام کې واچي ویې غولوي. زمری سره له ټول زړورتیا، ځواک، زور، ښکار ته ځي نو پټ به ځي، داسې به سر ټیټوي او له ګام نه د ګام غږ هم څوک وانه اوري، آهوی وانه اوري، غرڅۍ وانه اوري، همداسې پټ پټ روان وي. اما د انسان په څېر نشي کولی خپله جامه بدله کړي. انسان دا توپیر لري له نورو حیواناتو څخه، کولی شي خپله جامه بدله کړي او خپلې جامې سره خلک وغولوي.
د انسانانو ټولنې کې به د پولیس په جامه کې غله ګورو، دا چې دغه وظیفه د غلو نیول دي، اما دا به رسمي غل رڼا ورځې غل وي، جامې سره دا کار کوي. د قاضي په جامه کې به یو ظالم ګورو، په داسې حال کې چې د قاضي دنده عدالت تامینول ده، او دی به تر ټولو ستر ظالم وي، د ظالم ملګری وي، د مظلوم دشمن وي، اما جامه به د قاضي. دا ټول د دې غوښتنه کوي چې جامه او څرنګوالی جدي وګڼل شي او په اړه یې سطحي او عادي چلن ونه شي. یعنې دا یو عادي مسله نه ده، سړی فکر وکړي چې اوس دومره لوی لوی مسایل مو مخته دي او راغلی د جامې په ارتباط بحث کوو. نه، دا یوه ستره حیاتي انساني مسله توجه غواړي او اهتمام. غربي سیکولر افکار بربنډتوب خوښوي، د هغوی مذهب و دین همدا دی، د سیکولرانو کمونستانو دین او مذهب همدا دی، بربنډتوب، مخصوصا د میرمنو لپاره. د هغوی لوی کار او لوی هدف دا دی چې ټولنه کې بربنډتوب رایج کړي، په ځانګړې توګه میرمنې بربنډې کړي. په دې ارتباط هېڅ محدودیت هم نه مني. تاسو که اروپا ته لاړ شئ به وګورئ چې په دوبي کې مخصوصا اروپا چې لږ ورځې داسې دي چې خلک لمر په سترګو ګوري، نو تاسو به وګورئ چې د ساحل په ژۍ هم، بحر په ژۍ ساحل کې هم او پارکونو کې به هم تاسو وګورئ چې بشپړه کورنۍ به نر ښځی لوی وړې راوتلې یا په شو کې بربند پراته وي او یا هم په چمن کې. څوک دې ته د آی په سترګه هم نه ګوري، اعتراض هم ورباندې نه کوي. دا د خپل حق ګڼي، دا د ازادۍ او دیموکراسۍ تقاضا ګڼي. دې ته څوک د یو کرکجن عمل په سترګه نه ګوري. اما ټول الهي دینونه په سر کې اسلام دې ته د شیطاني عمل په سترګه ګوري. او قرآن خو وایي چې د شیطان لوی کار دا و چې آدم او حوا بربنډه کړي، لوڅ یې کړي او له جنت یې وباسي. یعنې د شیطان لوی هدف دا دی چې انسان وغولوي او جامه ترې وباسي، لوڅ بربنډ یې کړي. اسلام د لباس په اړه داسې لارښوونې او احکام لري چې هم به نارینه هغه مراعات وي او هم ښځینه، دواړو ته یې حدود ټاکل. دا ځکه چې چا ته اختیار ورکړی شي، هغه لپاره حدود هم باید وضع شي، قوانین او مقررات هم باید وضع شي. مجبور مخلوق ته څوک قانون نه وضع کوي، اما چا ته چې اختیار ورکړی شي نو هغه ته به حلال او حرام هم ټاکل کېږي، حدود به هم وضع کېږي. له دې کرښې نشي تېرېدلی، دا به مراته اختیار در کوم، اختیار در کړی شوی دی، خو مجبوری چې دا حدود او ضوابط و مقررات په مراته. د همدې لپاره اسلام د لباس په ارتباط هم حدود ټاکل، لارښوونې لري واضح صریح څرګند، هم د نارینه‌و په ارتباط او هم د ښځینه‌و په ارتباط. له دغو پوښتنو علاوه له هر هغه مسلمان سره چې غواړي د ژوند په ټولو برخو کې د شریعت له حکم او غوښتنو سره سم عمل وکړي، دا پوښتنه راولاړېږي چې د نارینه او ښځینه شرعي او ضروري لباس په اړه اسلام څه حکم کړی؟ کوم لباس شرعي ده؟ د لباس په ارتباط باید کوم حدود مراعات کو؟ د رنګ په ارتباط، د څرنګوالي په ارتباط، د ځان پټولو د حد په ارتباط. له هر مسلمان سره حتما یوه پوښتنه همدا ده چې کوم حدود باید مراعات؟ د اسلام لارښوونې څه دي؟
په دې ارتباط د حلال او د حرام کرښې کومې دي؟ آیا هغه جامه چې ښځې او سړي د حج په دوران کې اغوندي او پرې مکلف دي چې هغه به د حج په دوران کې همدغه جامه اغوندي، نه تر دې زیات نه تر دې کم. ښځه هم مکلفه ده او نارینه هم. خاص لباس ورته ټاکل شوی. نارینه داسې چې یو سپین څادري او یو سپین لونګ، سر د حج په دوران کې لوس، او په پښو باندې به یې هم داسې بوټونه او سنۍ چې بیډۍ ورپټې کړي، پڼې به یې یا پڼې ته ورته سپلک، داسې چې بیډۍ پټې نه شي. رنګ به یې سپین وي، نه زیړ او نه سور، له دواړو ممانعت شوی. د ګنډلو هېڅ اثر به هم کې نه وي. جامه داسې چې ګنډلو له پلوه به هم د یو د بل د جامې ترمنځ توپیر نه وي. ګنډلو کې هم ډېر توپیرونه راځي. اما د حج په موسم کې به د ټولو دا 100 میلیونه حاجیان چې د الله تعالی کور ته تللی دي، هغه د کور طواف کوي او لویه ګڼه ګوڼه وي، ستره غونډه د انساني ټولنې تر ټولو ستره غونډه. په دې غونډه کې به د ټولو لباس یو رنګ، هیڅ ډول توپیر به پکې نه وي. په رنګ کې هم په ګنډلو کې هم توپیر به نه، یو څادر او یو لونګ. سر به یې هم لوس، او ښځې به نه مخ پټوي او نه لاسونه، یعنې په مخ باندې به نقاب نه راچي او په لاسونو باندې لاسپوش او دستکش نه. ممانعت شوی دی. همدغسې نارینه نه کولی شي پښې پټې کړي یا سر پټ کړي یا بله جامه واغوندي، ګنډلې جامه، رنګه جامه. همداسې مېرمنې هم په دې مکلف شوي دي چې باید مخې لوس وي. باید داسې نه وایي جایز ده ورته چې مخ لوس کړي، نه، مکلفه ده په دې چې مخ به یې بربنډ وي، په مخ باندې به نقاب نه اچي او لاسونه به هم نه پټوي، دستکش یا لاسپوشي به نه اغوندي. دا د حج جامه داسې ده چې نه به څه ترې کموي او نه به څه پرې اضافه کوي. محدوده جامه، مشخص جامه. آیا په نورو حالاتو کې همدومره جامه کافي ده؟ دا یو پوښتنه ده. آیا کولی شو ووایو چې فرضي جامه هم دا ده، د نارینه لپاره هم د ښځینه لپاره هم ده؟ وروسته که څوک له حج نه پرته په بل وخت کې همدغسې یو جامه واغوندي، کولی شو په هغه باندې اعتراض ونه کړو او وایو دا صحیح ده؟ او که دا استثنایي حالت، آیا د حج جامه استثنایي جامه ده؟ او که همدومره جامه انسان ته کفایت کوي، که دغسې جامه چا واغوستله، نر یا ښځې، څوک په هغه باندې د اعتراض حق نه لري. همداسې ده که نه؟ دا بل رقم چې د حج د موسم جامه بیله او استثنایي ده. دا یو پوښتنه ده، دې ته ځواب پکار ده. متاسفانه د نارینه او ښځینه شرعي لباس او د حجاب په اړه هم په امت کې د شدید اختلافاتو شاهد یو. سره له دې چې په دې ارتباط احکام ډېر واضح دي، هم د قرآن آیاتونه واضح دي او هم د پیغمبر علیه السلام د احادیث و الفاظ کاملا صریح او څرګند، او په تواتر سره چې موږ ته کوم سنت را رسېدلی له صحابو نه، یو په بل پسې، نسل په نسل پسې، تر نن پورې د حج لباس دی. هر کال په میلیونونو انسانان ځي حج او عمره ترسره کوي. د حج او د عمرې لباس هم پیغمبر علیه السلام له دور نه نسل په نسل یو بل ته انتقال شوی تر ننه پورې.
اما سره له دې ټولو متاسفانه د حجاب په ارتباط هم اختلاف ده، شدید اختلاف، دومره چې یو بل تکفیروي. ځینې خاص لباس ته د سنت په سترګه ګوري. د نارینه لپاره سر لوسول او د ښځو لپاره مخ لوسول هم ګناه ګڼي، مخصوصا په جماعت کې خو بیا دا لویه ګناه ده، څوک لوس سر وګوري او په لمانځه ولاړ شي. د نارینه او ښځینه فرضي لباس په اړه بیل بیل حدود لري او بیل بیل معیارونه کاروي. راشئ وګورو چې قرآن په دې اړه څه حکم کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه لارښوونې کړې. قرآن فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النور دیرشم او یو دیرشم آیتون. مومنانو ته ووایه چې د خپلو سترګو کارول را کم کړي. مراد دا ده چې کله میرمنو ته ګوري نو بس اما یو ځل د ضرورت په اساس له مخې وګوري او بیا ډېر په دقت سره په وار وار او مسلسل کتلو نه ډډه وکړي او خپل عورت وساتي. له دې نه معلومیږي چې دا مکرر مسلسل کتل په دقت او غور سره دا انسان حسوي هغه ته چې بیا په خپل عورت باندې هم خپل سلطه له لاسه ورکړي، حفاظت یې ونه شي کولی. د همدې لپاره اول ویل شوي دي چې یغضوا من ابصارهم، د خپلو لیدلو هغه را ټیټ کړي، را کمې کړي. دا ورته ډېر غوره دی. یقینا چې الله په هغه څه ښه خبر دی چې دوی یې کوي. الله تعالی چې په دې ارتباط کومه لارښوونه کړې د خپل پراخ او وسیع کامل علم له مخې یې کړې. ستا په فطرت پوه دی، ستا له ضعف خبر دی او دې ټولو ته په پام سره تاسو لارښوونه کړې ده چې لیدلو په ارتباط محتاط اوسئ. که احتیاط مو ونه کړ نو بیا به له حدودو له پولو واوړئ، بیا به ځان ساتنه درته ګرانه شي، بیا خپل فروج نشئ ساتلی. او با ایمانه ښځو ته ووایه چې د خپلو سترګو کارول را کم کړي. هدایت دواړو ته ورته دی. نارینه هم په عین شي باندې مکلف شوی چې ښځینه ورباندې مکلف شي. دوی هم باید د لیدلو په دوران کې محتاط اوسي، خپل سترګې کنټرول کړي، اداره کړي او مسلسل وار په وار یو په بل پسې له کتنو نه ډډه وکړي. خپل فروج وساتي، خپل عورت وساتي او خپله ګاڼه څرګنده نه کړي. میرمنو ته دا ویل شوي چې خپله ګاڼه به نه څرګندوي. مګر هغه چې څرګندوي او خپل ټیکري دي په خپل ګریوان واچوي. میرمنې په دې هم ګماره شوي دي چې خپله
ګاڼه باندې څرګندوي. ګاڼه اصلا د دې لپاره کارول کېږي چې د یو چا توجه ځان ته جلب کړي. سنګار او د همدې لپاره سرخي سفیدي او دا لګول، سترګې تورول او ګاڼه کارول اصلا د همدې لپاره چې د مقابل لوري توجه ځان ته راجلب کړي. اسلام له دې نه ممانعت کړی. مېرمنې حق نه لري چې خپله ګاڼه نامحرم ته څرګنده کړي. د سنګار سره محرم ته را څرګنده شي، له دې ممانعت شوی. مګر هغه چې څرګنده وي هغه برخه چې څرګندې او پټول ممکن نه هغه مستثنا دي. او خپل ټیکري دي په خپل ګریوان واچي، دغسې چې سر یې مرپټ کړي او دا ګریوان یې مرپټ کړي. ګریوان دې ځای ته وایي، دا سینه یې مرپټه کړي، سر ویښتان یې مرپټ کړي او ګریوان او سینه یې غاړه یې ګریوان دا یې مرپټ کړي. ټیکري دې په خپل ګریوان واچي. دا الفاظ داسې دي چې شی مخ په دې کې شامل نه دی. سر پټول دي او د ګریوان او سینې پټول دي، د غاړې پټول دي. که مخه مراد وای نو حتما به د مخ یادونه هم دلته کوله، یوازې جوبهن باندې به اکتفا نه کوله، وجوههن باندې به هم تاکید کولو. سره الفاظو به راغله، سر پټ کی او په ټیکري سره ګریوان او غاړه پټ کی. او خپله ګاڼه دي له خپلو میړونو، خپلو پلرونو، د خپلو میړونو له پلرونو، خپلو زامنو، د خپلو میړونو له زامنو، خپلو ورونو، وریرونو، خوریو، خپلو ښځو، هغه چې ورسره ناسته پاسته لري، خدمت یې کوي، ورسره پیژني، تګ راتګ ورسره کوي، خپلو وینځو چې دوی خدمت کې لګیا دي، هغو تر لاس لاندې سړیو چې بې شهوته دي، او له هغو ماشومانو پرته چې د ښځو په عورت خبر نه دي، واړه دي، لا د سن ته نه دي رسېدلي چې د ښځو په عورت پوه شوي. له دې پرته د بل چاته خپل زیور او ګاڼه نه شي. آیا د دې معنا دا ده چې مېرمنې مکلفې دي چې د خپله ګاڼه حتی نورو ښځو ته منع شي؟ همداسې ده؟ هو همداسې ده. خپله ګاڼه به نه شي. هغه د خپلې کورنۍ هغه ډېر نږدې خپلوانو ته چې یادونې مخکې وشوه، یوازې دوی ته کولی شي خپله ګاڼه وښیي، نورو ته حق نه لري. یعنی د دې آیت معنا دا ده چې مېرمنې حق نه لري سنګار وکړي او ګاڼه واچي او بیا لاړ په واده کې شرکت وکړي او چې دا نورې مېرمنې هم ګوري، مېرمنې سړي نه مېرمنې، دا حق نه لري. له دې نه ډېرې ډېرې فتنې راولاړېږي. کله چې یو غریب مېرمنه په واده کې شرکت کوي او د یو بل ګوري چې په ګاڼو کې پټه ده، څوک یې لور باندې زړېږي، تحریک کېږي، سیالي کوي. د دې او د میړه ترمنځ د خفګان او د دشمني او د بیلوالي باعث ګرځي. د خپل میړه هم دغسې غواړي، دا احساس ته فخر کوي، تر نورو ځان لوړ ګڼي او بل ته د حقارت په سترګو ګوري. د همدې لپاره له ګاڼو سره مېرمنې منع شوي دي چې د نورو ښځو په وړاندې هم راڅرګنده شي. مېرمنو ته به هم خپله ګاڼه نه شي، مګر هغه نږدې د کورنۍ غړي چې همیشه ورسره ناسته پاسته لري او محرم دي ورته. د دې څه بل ډول تعبیرونه او تفسیرونه هم شوي دي، خو دقیق تعبیر یې همدا ده. دا باید مراعات شي. یقینا ډېرې ستونزې، فتنې له همدې نه راولاړېږي چې په ودونو کې یو څوک ډېر زیات سنګار کوي، جامه یې هم ورېښمینه، ګڼې هم ورباندې راځوړندې
او احساس د فخر هم کوي، احساس د لویي هم کوي او د نور حسادت را پاروي. هغه چې غریب ده، ګاڼه نه لري، سنګار نشي کولی، جامې هم زړې، دا تاریکیږي. هم د دې خلاف حسادت کوي او هم ځي له خپل میړه او خاوند او پلار سره په لانجو کې پرېوځي. او بیا به میړه هم ځان مجبور کړي چې بس کله غلا له لارې، که د رشوت له لارې، کله هرې لارې بس دا د خپل کور ستونزه حل کړي او د خپلې مېرمنې غوښتنې ترسره کړي او هغې ته هم همدغسې ګاڼې واخلي چې قانع او راضي شي. او خپلې پښې دي داسې په ځمکه نه وهي چې هغه ګاڼه یې معلومه شي چې پټوي، یعنې چې په لار هم درومي داسې پښې کلکې کلکې ونه وهي چې دا ګړنجي بس غږ کوي او نور یې اوري او خلک پوهېږي دلته ګاڼه یې اغوستې ده. دا کار به هم نه کوي، له دې نه منع شوي. له دې برخې د آیات څرګند معلومیږي چې دا مخکې هم چې زینتهن راغلی چې خپل زینت یې نه څرګندوي، مراد ګاڼه ده نه بل څه. زینت اطلاق پر څه کېدلی شي، اما د دې آیات د دغه برخې نه په څرګنده توګه معلومیږي چې له زینت نه مراد ګاڼه ده نه بل څه. ځکه د پښې والو سره خو د ګاڼې غږ اورېدل کېږي، بل څه نه. مخکې ویل شوي دي چې یخفین زینتهن، خپل زینت دې پټ کړي، نورو ته دې نه ښیي. او دلته پښه دې داسې نه وي چې هغه پټه شوې ګاڼه یې څرګنده شي. مخکې آیات کې ویل شوي دي چې څرګندوي دې نه، خپله ګاڼه زینت دې له خپلوانو نږدې محرمو خپلوانو پرته بل چاته نه څرګندوي. اما دلته ویل شوي دي چې پښه دې په ځمکه باندې داسې کلکه کلکه نه وایي چې دغه پټه کړې جامې زینت او ګاڼه را څرګنده شي، څوک غږ نه پوه شي چې دې ګاڼه اغوستې ده. د دې تاکید په دې لپاره کوو چې متاسفانه ځینو له زینتهن نه مراد دا وروځي او ښایست او ویښتانو دا اخیستې ده چې صحیح نه ده. لکه څنګه چې خپل آیات د دې وضاحت کوي چې له زینت نه مراد څه ده. زینت په نور شیانو باندې اطلاق کېدلی، جامه باندې، ښایست باندې، سترګې، وروځې او امثال دی، په دې ټولو باندې اطلاق کېدلی شي. اما دلته په صراحت سره ویلی شو، په قاطعیت سره ویلی شو چې مراد ترې ګاڼه ده نه بل څه. ځکه د پښې کلک کلک وهلو سره فقط د ګاڼې غږ اورېدل کېږي، بل څه نه څرګندېږي، نو مراد ترې ګاڼه ده. او د وجود هغه برخې هم څرګندولو نه ممانعت شوی دی چې ګاڼه پې کارول کړي، لکه ټیک دې څرګند کړو نو پزه دې هم څرګنده شوه، یا غوږۍ یا غاړګۍ یا څېره، امثال دی. دا ګاڼې هم اصل مراد همغه برخه ده چې باید ښکاره نه شي او ممانعت هم دې نه شوی. نو خپله ګاڼه به نه څرګندوي مګر نږدې خپلوانو ته او هغه چاته چې هره ورځ ورسره ناسته پاسته لري، د کور غړی ده، که څه هم خپلوانو په جمله کې نه ده، مېرمنې ده، همیشه ورسره تګ راتګ کوي، له هر څه نه خبر ده، له جامې یم له ګاڼې یم، دوی مستثنا شوي. په دغو دواړو آیتونو کې په لږ دقت سره دا نتایج ترلاسه کولی شو. اول که په ایجاب کې مخ شامل وای نو په 13 آیات کې د حکم مورد نه درلود چې مؤمنانو ته وایي خپلې سترګې ټیټې واچوي، چې مخ څرګند نه وي او نقاب یې ورباندې پټ. بیا دا حکم څه معنا لري چې ته دې سترګې ټیټې واچوه، مه ورته ګوره. نقاب خپله حایل ده، بیا دې حکم ته څه ضرورت و؟ معنا دا ده چې مخلوص ده، هم د نارینه مخلوص ده هم د ښځې مخلوص ده، چې دواړو ته ویل شوي دي چې سترګې ټیټې واچوئ، ډېر خپله سترګه مه کاروئ او ډېر په دقت سره مه ګورئ، په وار وار مه ګورئ. کاملا سره واضح ده چې میرمنو مخلوص او الله تعالی ځکه نارینه ورته ویلي دي چې
بس یو ځل چې دې ولیدل بس په همغه اکتفا وکړه، مکرر ډول مه ګوره، سترګې په وارو وارو مکرر مه کاروه. همداراز ښځو ته ویل شوي دي چې تاسو خپل نظر ټیټ واچوئ، لکه څنګه چې د نارینه مخلوق ته او ښځې د همدې لپاره ویل شوي دي چې سترګې دې ټیټې واچوه، په عین ترتیب د ښځینه مخلوق ده چې نارینه ته ویل شوي دي چې سترګې مو ټیټې واچوي. د ښځو لپاره د سترګو ټیټ اچول همغه حکم لري چې د نارینه‌و لپاره لري، یعنې دواړه مکلف دي، مکلفیت یې وجیبه یې سره ورته ده، هېڅ توپیر په دې دواړو کې نشته. ښځې مکلف دي، نارینه مکلف دي. څوک چې په دې ارتباط توپیر باندې قایل دي، نظر د دې آیتونو د روحیې خلاف ده. لدې برخې د آیت چې وایي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، په څرګنده توګه معلومیږي چې له زینت مراد ګاڼه ده، ځکه د آیت په دغه فقرې کې ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن په ډېر وضاحت سره همدا مطلب توضیح شوی. په مخکني کې ما ظهر منها او په دې کې ما یخفین من زینتهن ویل شوي. په ځمکه د پښو په کلکو وهلو سره د ګاڼې غږ اورېدل کېږي او د نامحرم توجه جلبوي. که دلته زینت له ګاڼې پرته په بله معنا نشو اخیستلی، نو په مخکنیو کې هم په بله معنا اخیستلې بې دلیله خبره ده. او دا داسې ده، دا وروستۍ شرحه د مخکنۍ برخې د شرح لپاره کټ مټ داسې ده لکه د یوسف سورې په 22 آیت کې چې ویل شوي فانساه الشیطان ذکر ربه، شیطان له دنه د خپل رب ذکر او یادونه ایره کړه. ځینو مفسرینو چې حتی ځینې ته اجماع وایي چې ټولو علماو ګواکې په دې باندې اتفاق کړی دی چې دلته آیت یوسف علیه السلام ته اشاره کوي. فانساه الشیطان، شیطان له دنه ایر کړ، یعنی یوسف علیه السلام ایر کړ. له یوسف علیه السلام شیطان خپل رب ایر کړ. نو ځکه یې یو له هغه دوه زنداني ملګرو نه چې خلاصېدو هغه ته وویل چې د خپل بادار خواته د ما یادونه مه کړه، بې ګناه او بې موجبه زه دلته زنداني شوی. ګواکې ده به یې دلته الله نه و هېر کړی، ولې له یو غلام نه دا تمه وکړه چې لاړ شي د یادونه د پاچا په وړاندې وکړي. د همدې له کبله په زندان کې څو کاله نور هم پاته شو. ځینې مفسرینو همدا رایه وړاندې کړه، اما یقینا چې دا اشتباه ده، ځکه قرآن وروسته موږ ته په صریح الفاظو وایي چې هغه څوک چې څه ترې هېر شوي دي هغه څوک دی. دغه یادونه کوي، وروسته یاد دا اشاره کوي موږ ته وذکر بعد امت، نو رایاد یې کړل وروسته له یو مودې. دا په بعدي آیت کې د هغه غلام او زندانی په ارتباط راځي چې خلاص شوی، د پاچا دربار ته تللی، بیا دغه ساقي شوی، شراب ورکوي او د یوسف علیه السلام خبره یې هېره کړله چې پاچا ته دا یاده کړي. اوس چې پاچا یو خوب لیدلی د خلک یې راغونډ کړي دي چې دا خوب مې راته تعبیر کړي او هغوی اظهار د عجز کوي او وایي چې دا همداسې بې ربطه خوبونه دي، بې معنا خوبونه دي. او دی وایي دته هغه د یوسف علیه السلام خبره ور په یاد وذکر بعد امتین، همدغه ته خپله خبره همهغه یو څه نیټې وروسته ور په یاد. دلته قرآن موږ ته ښیي چې دا نسیان د چا کارو، همهغه چې وروسته له څه مودې ورته خبره په یاد راغله او پاچا ته ویل چې ما زه یې درته تعبیروم، زندان ته مې ولېږه. او بیا هغه راغلی یوسف علیه السلام ته دا خوب تیر کړی ده، هغه هم فورا ورته جواب ویلی ده. او بیا پاچا غوښتل چې هغه راشي او ویې ګوري.
نو فانصاه الشیطان اصلا راجع د همدغه غلام ته چې له مودې وروسته بیا خبر ور په یاد شوله او پاچا ته د یوسف علیه السلام یادونه وکړه. همداراز په دغه آیت کې ما یخفینا مراد ګاڼه ده، همداسې ما ظهر منها هم معنا ګاڼه ده. د دې نه پرته بل څه مرادول اشتباه ده. قسم زینت د غاڼې نه علاوه په ډیرو نورو معنیو باندې مقصد شوی. موږ په هغه صورت کې ادعا کولای شوی چې مخ هم په خمار سره پټول ضروری دی چې د ترجوبهن مخکې وجوههن راغلی وي. وضربن بخمورهن على جوبهن، خپل ټکری دی په خپل گریوان واچي. مېرمنو ته هدایت ورکړل شوی دی، لارښوونه شوې ده چې دوی د خپل ټکری وایسي په دري کې ورته چادر وایي باندې، اما یو بل ته چې لوی ټکری وي دا ټول ځان پټوي، نو چې اوس دري کې ورته چادر نماز وایي. دې ته په عربي کې جلباب وایي. او دا دواړه خپل مزونو کې فرق لري. یو وړوکی ټکری دی چې سر پټوي او ګریوان سینه پټوي، او بل هغه ده چې ټول بدن پټوي، له سر نه نیولې تر لاندې بدن تر لاندې برخه پټوي. نو که مراد د مخ پټول هم وای نو باید د مخ یادونه هم شوی وای، یوازې د ګریوان یادونه نه وي شوی. باید په صراحت سره د وجوههن یادونه شوی وای. خپل مخونه د پټ کې که دا وای او الله تعالی غوښتلی دغه د حکم معنا دا وای چې میرمنې دې په ټکري سره خپل مخ هم پټ کړي، حتما باید په واضح صریح الفاظو د مخ یادونه شوی. اما دا چې د مخ یادونه نه کیږي، یوازې د ګریوان یادونه کیږي، معنا یې دا چې مخ په دې کې شامل نه ده. او دا ټکری وي هم اصلا په کور کې معمولا میرمنې سر پټوي، نو یو وړوکی ټکری په سر باندې چې سر یې پټ کړي او ګریوان یې پټ کړي. دومه خبره دا چې د مخ لپاره باید د غطا لفظ راغلی. غطا یعنی پټول، نه د یضربن اچول. د اچولو لفظ دغه لپاره بیا صدق نه کوي، باید د غطا لفظ راغلی وي. د وجوه او د مخ یادونه هم شوی وي په صریح توګه، په صریح الفاظو سره باید یادونه شوی وي، او د پټولو په ځای هم باید د اچولو په ځای باید د پټولو لفظ راغلی، د غطا لفظ راغلی وي، نه د یضربن. لما ظهر منها نه مخ مراد دی او نه جامه، بلکې هغه ګاڼه ده چې ښځې په مخ او لاسونو کې کاروي، لکه ګوتې، ټیک او امثال دي، سیره او نور. البته د غاړې له نه څرګندولو په اصل کې مراد د وجود هغه برخه نه څرګندول دي چې د تزیین لپاره یې غاڼه کارول کېږي. یعنی که چا د خپل وجود د هغې برخې چې لوڅول جایز دی غاڼه کارولې وه، نو بیا دا حق نه لري چې دا برخه هم څرګندې کړي. یعنی که په مخ کې مخ یې سینګار کړی و، شونډې یې سرې کړې وي، سرخي او سفیدې یې کارولې وې، سترګې تورې کړې وې، غاڼه یې کارولې وه، نو بیا د دې برخې د څرګندولو حق هم نه لري. بې له سینګاره، بې له غاڼې د مخ د څرګندولو په ارتباط هیڅ معنی او حرج نشته. د آیات له دې برخې دا معلومیږي چې که ښځو خپل مخ سینګار کړی وي، سترګې تورې او شونډې سرې کړې وي، ورته روا نه دي چې د نامحرم په وړاندې لوڅ کړي، ځکه چې د زینت له څرګندولو منع کړی شوي دي. او زینت په اصل کې د دې لپاره وي چې د بل توجه ځان ته جلب کړي. هر هغه کار چې ښځې د نامحرم د توجه را جلبولو لپاره وکړي ناروا ده. که دا ګاڼه وي
رنګه لباس وي یا عطر وي. رنګه لباس هم باید څرګند شي. مېرمنې باید له دغسې لباس سره بهر ونوځي چې د نامحرم توجه جلبوي. عطر هم باید ونه کاروي. دا کار یوازې د خپل خاوند او نږدې خپلوانو په وړاندې کولی شي. او که د خاوند په وړاندې سنګار وکړي، هر څومره چې ډېر سنګار وکړي همدومره ډېر ثواب په برخه کېږي. په دې ارتباط مېرمنو ته ډېر امتیازات ورکړل شوي دي. نارینه د وریښمینې جامې له اغوستو منع شوی، اما ښځو ته اجازه ورکړل شوه. نازکې جامې هم او پریړې هم د وریښمو نارینه حق نه لري، اما ښځینه حق لري. طلا سرو زرو نه نارینه منع شوی. له سرو زرو له ساعت نه منع شوی، د سرو زرو له ګوتې نه منع شوی. او هغه ګاڼې هم چې فرعون او لښکریانو به یې کارولې، دغسې کاڼونه منع شوي. د سرو زرو نه منع شوي انسان، د سرو زرو له لوښو منع شوي دي. مېرمنې ته دا حق ورکړی شوی دی چې هغه کولی شي د وریښمو جامه هم واغوندي، نازکه رنګینه هم واغوندي، خو په کور کې د میړه لپاره آرایش هم وکړي. او دا آرایش هته د ثواب کار هم دی. هر څومره چې پاکه جامې سره له آرایش سره له سنګار سره خپل میړه سره مخامخ کېږي، دا هغې ته د ثواب کار ګڼل کېږي. اما د نامحرم په وړاندې له دې نه منع شوی. د خاوند په وړاندې سنګار د ثواب کار، الله تعالی ورته اجر ورکړي. د مخ پټول په هغه صورت کې فرض ګڼلی شو چې اول د پټولو په اړه د نص الفاظ صراحت ولري. لومړی دلیل چې موږ ورته وایو چې د مخ پټول مو په هغه صورت کې د مېرمنو لپاره فرض ګڼلی شو چې په دې ارتباط صریح الفاظ په قرآن کې راغلي، په صریح توګه ویل شوی چې مېرمنې باید خپل مخ پټ کړي. لکه چې په ګریوان باندې خپل ټکری اچول راغلی، همدغسې په مخ باندې هم باید د غطا او د حجاب د راوړو د نقاب د کارولو الفاظ راغلي. دوم دلیل چې موږ هغو ته وړاندې کوو دا دی چې که دا فرض وی، نو د حج په دوران کې به ښځې د یو فرض په ترک کولو نه مکلف کېدې. څنګه ومنو چې تر ټولو مقدس ځای کې د الله تعالی د کور خواته د کعبې طواف دوران کې چې په لکونو خلک هم راغونډ دي، هلته د مېرمنو ته ویلي چې مخ به نه پټوي، لاسونه به نه پټوي، او په بل وخت کې دا ناجایز وي. هلته د فرض وي او دلته بل ځای کې د ناجایز وي. دا قطعا د منلو وړ نه ده، توجیه وړ خبره نه ده. څوک چې حج ته د استثنایي حالت نوم ورکوي اشتباه کوي. په حقیقت کې حج معیاري حالت دی، نه استثنایي. پیغمبر اسلام فرمایي چې حج ټول اسلام دی، یعنی دا ټول اسلام په بشپړه توګه په دې حج کې تمثیل شوی. حج معیاري حالت دی، لباس کې هم، مانځه کې هم، هر څه کې، په هر څه کې معیاري حالت. څه چې په حج کې جایز وي، په بل وخت کې په اولاد درجه جایز دی. دا د احنافو رایه ده، او یقینا د احنافو رایه تر ټولو دقیقه ده او ډېر قوي دلایل د دې لپاره لري. که څوک ډېره غلو کوي، نو دومره دې ووایي چې مخ پټول مستحب دي، دومره دې وایي صحیح ده، نه دا چې هغه فرض او واجب وګڼي. دا مستحب هم په هغه صورت کې چې محیط او ظروف او شرایطو ته په پام سره مستحب وګڼو. کله محیط او شرایط داسې چې بس دا مخ پټول ورته مستحب دی، ښه کار ده. شاوخوا کې غلط خلک ګوري او
دغه نه خپل مخ پټ ساتل ورته مفید بریشي، نو دا ورته مستحب ده. د فرض نوم نشو ورته ورکولی، د واجب په سترګه نشو ورته کتلی، ځکه فرض هغه ده چې الله تعالی په صریح توګه موږ ته ویلي او عدم مراعات د عذاب باعث دغه ته موږ د فرض په سترګه ګورو. دا هم باید په پام کې ولرو چې د سترګو ټیټ اچول غوره کار دی، له ګناه د مخنیوي وسیله ده. خو کتل خو پرېږده، حتی له زنا مخکې ټول نور کارونه، زنا نه مخکې چې څه کارونه کېږي، که د سترګو اشاره ده، که د لاس اشاره ده، که په غېږ کې نیولل دي، که کښلول دي، که امثال دی، دا ټول ناروا کارونه صغیره ګناه ګڼل کېږي. له ځانه نه وایي، پیغمبر علیه السلام ته یو څوک راغی چې یا رسول الله دا رانه وشو، له زنا نه پرته نور رسم وکړو. وایي لمونځ دې کړی؟ ویل چې و. بس وایي دا لمونځ هغه ټول پخه کوي جبرانه یې، یعنې چې دا ټول بیا صغیره ګناه ده. کتل او د زنا نه مخکې چې څه کارونه کېږي. خو متاسفانه اوس دې ته خلک د داسې یو ستر فرض په سترګه ګوري، دومره ستر فرض چې بس هېڅ څه ورسره نه برابرېږي. د همدې له مخکې د یو چا د ایمان او د عدم ایمان په ارتباط فیصله او پرېکړه هم کوي. د نارینه او ښځې لپاره د فرض حجاب حد همغه دی چې په حج کې باید مراعات شي، تر دې زیات په مستحباتو کې نیولی شو. دې ته باید متوجه و چې د نارینه او ښځې لپاره د احرام لباس یو داسې معیار دی چې ښځې مسلمان نارینه او مسلمانه ښځه په همدومره لباس مکلف دی، تر دې زیات نه فرض دی او نه واجب. د دې خوښه او ظروفو ته پرېښودل شوی کار دی. که د حج په څېر په ستر عبادت کې د بیت الله خواته د لکونو خلکو په منځ کې دومره لباس کافي وي، نو په نورو وختونو کې خو په اولا درجه کافي ده. څوک چې وایي نارینه د سر پر پټولو او ښځه د مخ او لاس پر پټولو مکلف دي، یقینا چې هغوی په دین کې غلو کوي، بې ځایه سختي کوي، خلک په هغه څه مکلف کوي چې الله تعالی نه دي پرې ګمارلی. که د ښځې لپاره مخ او لاسونه پټول ضروري وای، نو الله تعالی به د حج په دوران کې پرې نه مکلفه کول. او که د نارینه لپاره سر پټول ضروري وای، نو الله تعالی به په حج کې پرې مکلف کړی نو حتما به ورته ویلي چې په حج کې به هم سر پټوي. ښځې به په دې نه ګمارل کېدی چې د حج په دوران کې به نه مخ پټوي او نه به لاس پوش یا نه دستکشې په لاس کوي. نارینه به په دې نه ګمارل کېدل چې سر به نه پټوي او داسې بوټونه به نه پښو کوي چې تر پڼو یې زیاتې پښې ورپټې کړي، یعنې تر بیډۍ نه بیډۍ هم کې پټه شي. بیډۍ ورته وایي د پښې هغه ته کاپ، چې که څپلۍ او پڼې پیدا نه کړي، پیغمبر اسلام فرمایي چې بیا دې د خپلې موزې داسې قطع کړي چې دا بیډۍ کې څرګند شي، یعنې بیډۍ کې پټې نه شي. یعنې اصلا مکلفیت دا ده چې پښې به هم بربنډې وي، د ضرورت په خاطر پڼې کارولی شي. په لوڅ سر لپکول، خولۍ، پټکي او لونګۍ سره لمونځ کول یو برابر دي. دا خبره هم ډېرو ته ډېره درنه معلومه شي چې موږ وایو دا ټول سره برابر دي، په دې کې څه خاص توپیر نشته. او حتی ویلی شو چې که څوک د الله تعالی په وړاندې د خپل عجز او انکسار ښودلو لپاره لوڅ سر ودرېږي، نه یوازې ګناه یې نه ده کړې، بلکې د ثواب داسې کار یې کړی چې حاجیان یې د حج په موسم کې کوي. مخبله احساس د ګناه کوه او من بل چاته د ګناهګار په سترګه ګوره.
ستا پیغمبر هم په حج کې همداسې لوڅ سر لمونځ کړی ده او هر کال په میلیونونو انسانان هم مقدس ځای دی مسجد الحرام کې د خدای کور خواته په لوڅ سر لمونځ کوي. یوازې سر یې لوڅ نه وي بلکې دا اوږه یې هم لوڅ وي، نس یې هم ښکارېږي، له د پښو یې لویه برخه یې هم ښکاروي، لونګي څادر یې له دې نه پرته چې بله جامه نه لري. همدې حالت کې د خدای په وړاندې ودرېږي. ستا پیغمبر هم داسې حالت کې ودرېدلی، صحابه هم داسې حالت کې ودرېدلی او الله تعالی هم داسې فرمایي د ابراهیم علیه السلام له وخت نه همدا احرام راغلی ده، همدا جامه راغله. کومې ورځې چې کعبه جوړه شوې ده بیا تر نن پورې خلک چې حج ته ځي نو همدغسې جامه اغوندي، یعنې چې همدا جامه کافي ده. او ما په هغه چا باندې اعتراض کوه چې لوڅ سر لمونځ کوي. متاسفانه نن خلک څوک مازه ته نه راځي، هغه ته دونه په بده سترګه نه ګوري لکه څوک چې په جماعت کې ناست په مازه باندې ولاړ او سر یې هم ټیټ نیولی او زاړ هم خو په کول یې په سر یې دا تکفیروي، هغه ته هېڅ نه وایي. په کول سر یې وګوري بس سلفي ده، وژني. اوله د سپینې جالۍ خولۍ سره چې وګوري دا هم ګواکې د سلفیانو نښه، دا کسه مباح الدم ده. متاسفانه څوک چې د دین له واقعیت نه بې خبره پاتې شي بیا حالت هم دغسې شي. ستر اساسي مسایل یې کړي، وړو فرعي مسایلو باندې ترکیز کوي او همدا یې د قضاوت او د پرېکړې مبنا شي. د احنافو د فقهاو رایه همدا ده. متاسفانه داسې کسان هم شته چې ځان ته اهل حدیث وایي خو عملا د هغو احادیثو هم مخالفت کوي چې بخاري صحیح ګڼي. وایي د حج په دوران کې ښځې باید نقاب پر مخ راکش کړي، خو داسې چې له مخ سره به نه لګېږي، د نقاب او د مخ تر منځ به فاصله یو شی به داسې جوړي، داسې به جوړي چې نقاب په مخ ونه لګېږي. یعنې د نقاب لپاره یو هیله، د مخ پټولو لپاره یو هیله. ګواکې په دې سره هم پر خپل په حدیث عمل کړی او هم یې په خپل مذهب. حدیث وایي چې مخ به نه پټوي او د ده مذهب وایي چې مخ به پټوي. نو اوس دا دواړه څنګه سره تلفیق کړي؟ نقاب واچوه خو داسې یو شی هم ولګوو چې دا نقاب دې له مخ سره ونه لګېږي. دا شوله یو ښه هیله. په کار خو دا و چې د پیغمبر علیه السلام په حدیث باندې خامخ عمل شوی پرته له کومې هیلې. پیغمبر اسلام چې مخ ته نه پټوي. په دې ارتباط د سلفیانو ترمنځ هم اختلاف شته. مرحوم البانی په یوه رایه ده، معروف شخصیت، سوای سته هغه تنقیح کړی، دغو ضعیفو صحیح سره بیل کړی. او نن اکثرا چې څوک د حدیثو کې تحقیق کوي نو بیا به راځي ورته مخامخ چې البانی دا صحیح ګڼله، البانی دا ضعیف ګڼله. هغه له عبدالله ابن باز سره اختلاف لري په دې ارتباط. عبدالله ابن باز مرحوم په دې رایه و چې بس مخ باید پټ، دستکش هم باید واغوندي مېرمنې. او تاسو به وګورئ د بخاري هغه روایت چې کاملا د دې خلاف وایي. تر اخره پورې یو ونه توانېدو چې بل ته قناعت ورکړي. نن دواړه وفات شوي، ما دواړه لیدلي سره لیدلې مې هم دي، خبرې مې هم ورسره شوي دي، وار مې ورسره لیدلې له دواړو سره. یو په دې رایه یو بل په ډېرو نورو مواردو کې خپلو مذهبونو کې اختلاف لري. دواړه سلفیان دي خو په خپلو مذهبونو کې جدي او شدید اختلاف. ځینې وایي چې په لوڅ سر لمونځ کول مکروه دي. که پوښتنه وکړو چې د کوم نص په استناد، نص هم وښیي موږ ته چې در سره ویمنو. قرآن خو دا خبره نه ده کړې. موږ په ټول قرآن کې داسې نه مومو چې د سر پټول دي په لمانځه کې په صریح توګه راغلي چې دا لازم دي، ضروري دي او موږ یې ورباندې ګمارلی وو.
په حدیث کې دا خبره نه مومو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هم د حج په دوران کې لوس سر مز کړی او هم په ځینو نور وختونو کې. تاسو د څه په استناد دا خبره کوئ؟ داسې څه به ترې واورئ چې حیران بشئ. وایي الله تعالی فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد. ما په خپلو غوږو تر له دوی نه اورېدلې، ځکه مې درته راوړې. له هغو نه مې همدا دلیل اورېدلی و. تعجب مې هم کړی دی چې دا څنګه، دا هم شو د دوی لپاره دلیل. د دې آیت ترجمه هم هغوی داسې کوي چې هر جومات ته د تلو په وخت کې خپل زینتي لباس واغونده. له مسجد نه مراد جومات اخیسته، یعنی چې کله هم جومات ته ځئ نو خپله زینتي جامه واغونده. خو هغه څوک چې په دې آیت کې تحقیق کړی پوهېږي چې نه، د دې آیت ترجمه دغسې ده او نه مطلب دا دی چې پګړۍ یا خولۍ پر سر کړي. ځکه دلته مسجد د اسم زمان په توګه راغلی، نه د اسم مکان په توګه. مسجد هم د سجدې ځای ته وایي، یعنی اسم مکان کوي ونیسو، او هم اسم زمان دی د سجدې وخت. عند کل مسجد دا ترکیب داسې شی چې دلته مراد د لمانځه وخت دی، نه د مکان. عند کل مسجد ویل شي د هر لمانځه وخت خواته په وخت کې. فی کل مسجد نه دی ویل شي، عند کل مسجد ویل شي، یعنی د هر لمانځه په وخت کې خپل زینتي لباس واغونده. که داسې ویل شوي چې فی کل مسجد د هر جومات ته چې ته تللی نو په هغه وخت کې به دا خپل ټولو زینتي جامه واغونده. او د دې مقصد هم دا دی چې د هغو خلکو غلطه عقیده تردید کړي چې وایي په زړو زیږو خیرنو پینه شوو وړینو کرباسي او ملنګي جامو کې لمونځ کول ډېر ثواب لري. اورېدلې مې ملنګان هم داسې وایي، دا د ملنګانو په شعر جامه پینه شوي که نه، رنګ رنګ د هغوی دا چپنه به مو لیدلې حتما، پینه شو تکونه رنګ رنګ تکونه جوړه شوې جامه. دغسې جامې کې چې لمونځ وکړي نو دا ډېر ثواب لري او خدای ډېر راضي کېږي په دې باندې. سی وړینې او د زیږې خیرنې دغسې جامو کې د دغه فکري مفکورې د ردولو لپاره الله تعالی فرمایي چې نه، تر ټولو هغه ښه جامه دی د لمانځه په وخت کې واغونده. ښکلې جامه دی، ښایسته جامه دی، پاکه جامه دی. عطر دې هم ورباندې ویلې تر ټولو ښه جامه دی، پاکه جامه دی د لمانځه په وخت کې واغونده. یعنې دا د هغو خلکو د یو غلط فکر د تردید لپاره راغلی. خلک داسې فکر کوي خو واقعیت داسې. پیغمبر اسلام فرمایي چې جومات ته تلو په وخت کې ښه جامه واغوندئ، عطر ووهئ. که مو داسې څه خوړلي وي چې له خولې مو بد بوی تلو، پیاز، سیر، اوږه او دې ته ورته مولۍ او یا د ډېرو خوړو له کبله مو له ځانه بد بوی ختو، نو جومات ته مه ځئ. په دې سره خلک ځورېږي او له دې نه باید ډډه وکړه. ځان پاکیزه او ستره کړه، بیا جومات ته ولاړ شه. د خذو زینتکم معنا او مراد دا دی، نه د خولۍ او پګړۍ په سر کول. د محرم یعنی حج کوونکي د لباس د څرنګوالي په اړه د بخاري روایت دا دی. له عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې یو سړي له رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې محرم چا چې احرام تړلی و، هغه حاجي سي لګیا دی د حج مراسم ترسره کوي، مناسک، دا به څه اغوندي، دغه جامه به څنګه وي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایل نه به کمیس اغوندي، نه پټکی، نه پرتوګ به هم نه اغوندي، نه چپنه
او نه داسې جامه چې ورس هغه بوټی چې جامې ته سور رنګ ورکوي، او زعفران هغه بوټی چې جامې ته ژیړ رنګ ورکوي او ښه بوی هم لري. دا به نه یې پرېوال شي، یعنې جامه به دې سپینه وي، نه به ژیړه وي او نه هم سره، نه به زعفران پرې وال شوي او نه بل داسې بوټی چې هغه ته رنګ ورکوي او بوی ورته ورکوي. او که پڼې څپلکې ونه مومي نو موزې دې واغوندي، خو داسې دې پرې کړي چې تر شنګروي پورې تر بیډۍ لاندې راشي او بیډۍ کې پټې نه شي. دا د نارینه‌و د لباس په ارتباط چې پاک، یعنی فقط 2 صادره سره هم لوس پښې هم تقریبا لوسي. دا روایت په بخاري کې 10 ځلې نور په دغو شمیرو راغلی: 366، 1542، 1838، 1842، 5904، 5803، 5805، 5806، 5820، 5852. 10 ځلې دا روایت تکرار شوی. په دوی کې دا توپیرونه تر سترګو کېږي. په ځینو کې د مفرد په صیغه راغلي: لا یلبس، قمیص، سراویل، بورنوس، او هغه جامه چې زعفران پې ول شوي یا ورس. او په ځینو کې د جمع په صیغه قمص راغلی دی، عمایم راغلی دی، سراویلات راغلی دی. مفرد او جمع توپیر دي د روایتونو ترمنځ یو دا ده. او په ځینو کې دا چې ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورس، داسې جامه د ناغوندي چې زعفران ورسېدلی وي او یا ورس. ګڼ شمېر همدغسې نور توپیرونه دي چې په دې روایاتو کې راغلي. د مفهوم او معنا له پلوه ټول سره ورته دي، خو ځینې مختصر او ځینې جامع دي. تر ټولو جامع 1838 روایت ده چې په هغه کې د ښځو په اړه هم لارښوونې شوي دي. د ښځو په ارتباط هغو روایتو کې راغلي دي چې ښځې به مخ هم نه پټوي، نقاب به نه اغوندي او دستکشې به نه اغوندي. صریح الفاظو باندې راغلي. ولې متاسفانه هغه چې امام بخاري ته د خپل مذهب د امام په سترګو ګوري او د بخاري کتاب ته هم د خپل مذهب د کتاب په سترګو، په دغو روایتو باندې عمل نه کوي، د دې روایتو خلاف عمل کوي او دلیل هم نه پوهېږي څه ده. دا باید وایو چې یقینا ډېر خلک داسې دي چې یو مذهب ته د ژمنتیا او تعهد خبره کوي، خو دغه مذهب اصلا کلیوال مذهب نه د خپل امام مذهب. عرب هم داسې وو، افغانان هم داسې دي. دغوی مذهب اصلا کلیوال مذهب نه د امام ابو حنیفه مذهب. دا اوس که تاسو لاړ شئ له اکثر افغانانو نه پوښتنه وکړي، همدا وضعیت به ومومئ. امام ابو حنیفه او مذهب یې دا دی چې مخ په سطر کې نه راځي، لاسونه سطر کې نه راځي. هماغه لباس چې په د حج په موسم کې بیا اغوندي همدومره ده، حد همدا دی. اما پښتانه وایي چې بس ښځه هماغه ده چې لمر یې هم نه یې لیدلی، نه دې لمر لیدلی و نه لمر دا لیدلی. کلو کې به ښځه د کلي ټول د کور ټول کار کوي، د اکثر کارونه د کور دغې په غاړه ده. لرګي راوړي، څارویو ته واښه راوړي، کور ته اوبه راوړي، ګودر ته درومي، منګی هم په سر، سهار په تیاره کې او مازدیګر هم د خلکو له منځ نه به تېرېږي، ګودر ته به درومي، اوبه به راوړي. او اوبه هم دومره چې باید جامې مور باندې ومینځلی شي او د پخلن هم کې وشي او څارویو ته هم اوبه ورکړي. لرګي راوړي،
څارویو لپاره واښه په سر باندې اخلي، میړې ورته وړي بیا او پنډه ورته جوړه کړي، بیا دا په سر کې راوړي او څوک مخ هم نه پټوي، مخ هم څرګند دی. کلیوال مذهب هم همداسې، اما خو چې پوښتنه بیا وکړي بیا به ته ګوري چې هغه تا ته څومره کلک او سخت معلوم هغه کېږي. مخ پټول خو بیخي فرض دی. او بیا چې لږ ملا هم وي، څه درسونه یې هم ویلي، نو بیا خو بالکل تر ټولو زیات ټینګ دا خپل کلیوال مذهب ته بیا یو شرعي رنګ هم ورکړي، مذهبي رنګ هم ورته ورکړي. مصیبت همدا دی دا چې پیغمبر علیه السلام دې ته مجبور شوی و چې حتی په آخري خطبې کې مو وایي چې ای خلکو د میرمنو په ارتباط له خدای وویریږئ. دا ستاسو په لاس کې امانت دی. د همدې لپاره هغه عرب په دې باندې قانع کول ګران کار و، همدغسې مکرر او تر پایه پورې تاکید او سپارښتنو او توصیو ته ضرورت درلود. اوس هم ګورئ عرب همدغسې متاسفانه. بخاري یو څه وایي، دوی د بخاري ځان مقلد هم ګڼي، اما هلته بیا د دې خلاف عمل کوي، بیا د خپل مخالفت لپاره یو هیله هم جوړوي. حدیث وایي چې مخ مه پټوه، مېرمنې ته وایي لاسونه به دې نه پټوي، او هغه وایي چې بس مخ پټ که، نقاب واچوه، خو داسې چې له مخ سره دې ونه لګېږي. دا یو درس مختصر څه کوو ډېر ښه. مخکې مو ویل چې انسان یوازینی مخلوق دی په ټولو مخلوقاتو کې چې بربند دی، طبیعي فطري جامه یې له لاسه ورکړې ده او اوس مجبور شوی چې ځان ته مصنوعي جامه جوړه کړي. یوازینی مخلوق، نور ټول ځان ته ښایسته کښلې فطري طبیعي جامه لري. او آیا دا یو ستر علمي اعجاز نه دی چې قرآن ورته اشاره کوي چې انسان فقط انسان دی چې بربند دی، نور ټول جامه لري، ښایسته او ښکلې فطري جامه، او دا جامه هم د یو ګناه له کبله له ده ایستل شوې ده. د جد آدم علیه السلام یو اشتباه وکړه، د ممنوعه ونې شجرې میوه یې وخوړله او له همدې سره د هغوی جامه ترې ورایستل شوه. هماغه طبیعي او فطري جامه چې الله تعالی ورته ورکړې دغه محروم شو او مجبور شو چې ځان ته به مصنوعي جامه لټوي. لومړی د ونو له پاڼو نه ځان ته جامه جوړه کړه. قرآن په صراحت سره وایي. او نن علم عین خبره کوي، واقعیت موږ ته همداسې هغه کوي، یوازې یو مخلوق موږ بربند ګورو چې هغه انسان دی. او ساینس وایي د تحقیقاتو په نتیجه کې چې لومړی لباس چې انسان کارولی پاڼې وي. آثار یې موندلي دي، داسې کسان یې موندلي دي چې هماغه پاڼې یې ځان باندې شنلولی دی. لکه اوس چې افریقا ځنګلونو کې تاسو ګورئ، همدغسې د پاڼو نه ځان ته جامه جوړ کړي، ځان باندې پټ کړی. انسان له هغه طبیعي او فطري جامې محروم شو د یو داسې خوراک چې ور ترې منع شوی و. یعنې دا طبیعي جامه هم هغه د یو خوراک د غیر مشروع غیر مجاز خوراک له کبله ترې ایستل شوی. او شیطان هم دا غوښتل، شیطان پوهېدی چې که دا جامه زه ته له انسان وباسم څومره فتنې په دوی کې راولاړولی سم. نن زموږ د ډېرو لویو فتنو یو عامل هم دا لباس دی. د لباس سره ظلم کېږي، خدعه کېږي، دوکه کېږي، غولول شته، یو په بل باندې احساس فخر شته، یو د بل تحقیرول شته، ظلمونه شته، بې عدالتي شته. د همدې جامې کې پولیس جامو کې څومره ظلمونه کېږي، دا پلنګي جامو کې څومره ظلمونه شوي دي. جامه فقط جامه د دې باعث شه. ځکه نو شیطان هم دا غوښتل چې انسان بربند شي. همدې لپاره الله تعالی فرمایي یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. الاعراف و اجتماعات. ای د آدم اولاد ګورئ چې شیطان مو دوکه نه کړي،
هماغسې چې ستاسو مور پلار له جنته وایستل، لباس یې ترې ایستل چې دوی د خپل بدن بربنډ وګوري، لوس شي، جامه ترې ووځي. شیطان هم دا غوښتل، یعنی دا بربنډول لوسول د شیطان کار دی. د شیطان هدف هم دا و، پوهېدو چې له دې لارې په انسانانو کې څومره فتنې راولاړولی سي. د همدې لپاره ترکیز په همدې و چې انسان لوس کې بربنډ کړي. انه یراکم هو وقبیله، یقینا چې هغه تاسو له هغه لارې او په داسې توګه ګوري چې تاسو یې نه ګورئ. تاسو شیطان نه ګوري، هغه مو ګوري. شیطان پیری دی، یعنی چې انسان نشي کولی پیری وګوري. دا هم یو لویه مسله ده، یقینا ډېره ستره او لویه مسله، اختلافي مسله دا چې قرآن فرمایي دې آیت کې نه بلکې په نور آیتونو کې هم دې ته اشاره ده چې انسان پیری او شیطان نشي کتلی. دلته وایي چې تاسو شیطان نشئ کتلی، نه شئ لیدلی، په داسې حال کې چې هغه مو تاسو ګوري. یعنې داسې دشمن ده چې په کمین کې درته ناست دی، ته یې نه ګوري، هغه دې ګوري. داسې دشمن ډېر خطرناک وي چې ته یې نه ګوري، په کمین کې درته ناست ده او هغه دې ګوري. خطرناک دشمن هم دا ده، شیطان هم داسې خطرناک دشمن ده. انسان پیری نشي لیدلی. له هر چا سم دا خبره واورېدله چې انسان کولی شي پیری وګوري، پیری ځان داسې په داسې شکل کې په بڼه کې څرګند کړي چې یو څوک یې ولید په دې باندې چلې پاره کش کړي. دا خبر قطعا مه منئ، د قرآن د صریح آیاتونو خلاف رایه ده. انسان پیری نشي کتلی او څومره دا خبره څومره عامه ده. ګمان کوم په خپلې کورنۍ کې هم چاته قناعت نشي ورکولی. ډېر اورېدلی دي پیری و، فلانی راغی راته قصه یې کوله چې د شپې راووتلم، دیوال خواته مې یو سوری ولیدو، جکسو تر اسمان پورې ورسېدو. وروسته ګورم چې توره پشۍ وه، تور سپی وه. او دا خو ټولو خلکو لیدلی دي، پیرانو نیولی ده، پلانی دا پیران ورباندې راځي، پیران یې نیسي. دا خبره ورته ډېره نابلده معلومېږي، قانع کولی یم ورته ګران. تاسو ته وایم چې د قرآن صریح وینا دا ده چې لکه چې دا آیت فرمایي چې انسان پیری نشي لیدلی، انسان شیطان نشي لیدلی او پیری ځان نشي بدلولی، په داسې بڼه کې نشي را څرګندېدلی. هیڅ مخلوق هم نشي کولی چې خپل فطرت بدل کړي. انسان نشي کولی پیری شي، پیری هم نشي کولی انسان شي. انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم، هغه تاسو په داسې توګه ګوري، دی او د ده قبیله یعنی پیریان چې تاسو یې نشئ لیدلی. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یقینا چې موږ شیاطین دي هغو لپاره اولیاء او دوستان ګرځولي چې ایمان نه راوړي. دا آیات هم د قرآن ډېر وضاحت لري چې فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طه یوصل ورسم او یوصل نسم آیاتونه. نو مو ویل ای آدم یقینا چې دا شیطان ستا او ستا د مېرمنې دشمن دی، نو داسې نه چې له جنته مو وباسي، کنه نو په مصیبت کې به پرېوځي. یقینا چې په دې کې به تا ته دا در په برخه وي چې نه به وژی کېږي او نه به بربنډ کېږي، او ته به نه پکې تږی کېږي او نه به دې ګرمي کېږي. هغه لومړی جنت باغ چې آدم علیه السلام او حوا په هغه کې ځای په ځای شوي وو، فرمایي چې دلته به ستا جامه داسې وي چې بربنډ کېږي به هېڅکله نه. یعنی چې دا یو فطري جامه وه، لکه د ټولو نورو څارویو حیواناتو جامه. مصنوعي جامه کې حتما سړی کله بربنډ کېږي، چې بدلوي هم بدل کېږي، چې غسل هم کوي باید جامه وباسي.
هغه جامه چې نه زړیږي نه بدلیږي نه څوک کې بربنډ کیږي هغه طبیعي او فطري جامه ده. د حیوانات کومه جامه لري دا ټوله فطري جامه ده چې نه زړیږي نه شړیږي نه وبدل غواړي نه ګنډل غواړي نه مینځل غواړي او نه تعویضولې چې په بلې بدله کې او د غسل په وخت کې لوسي او جامه له ځانه لرې کې بس هغه دایمي جامه ده. یعنی چې آدم علیه السلام ته دغسې جامه ورکړل شوه چې هېڅ کله کې بربنډ کېدل نه. یعنی چې دا یو فطري او طبیعي جامه وه، له دې جامې د یو غلطي کبله محروم شو او د مصنوعي جامې جوړولو ته مجبور او اړ شو. د که اجازه یې زه د دې درس په پای کې د همدې حلقې په پای کې د څو ژو تصویرونه هم ستاسو مخ ته کښېږدم. دې خواته ګورئ زمری دی، بس تل هم دا یوه جامه وي بدلیږي نه. له دې جامې موږ پېژنو چې دا زمری ده. جامه یې د غولولو او د فریب وسیله نه ده. نارینه یې معلوم ده او ښځینه یې معلومه ده. ښځې بیل لباس او د نارینه یې بیل لباس. د ښځې متاسفانه ما دلته نه ده راخیستې، د ښځې لباس یې ډېر ساده، دلته ببر ویښتان پرې له حیبت نه ډک، ویښتان یې تر مېرمنې ډېر زیات. زمری دی او بس په هر حالت کې زمری دی. دا بل هم خرس ده. اوله ورځ کې چې زوی پیدا شه دغسې دا ورباندې سپور چې ده د ښکلې جامې سره ګرمې جامې سره او ټوپک هم وایي. اما انسان ماشوم چې پیدا شي نو تر 2 کلونو پورې خو کم له کمه لږ تر لږه په هر څه کې باید مور وساتي، تللی نه شي، په اړخ اوښتی نه سي او ته یې هم په ژړا سره غواړي. د دې په همغه ورځ چې پیدا سي بیا د مور ته هم پیدا کړي، فورا په پښو ودرېږي، بس لټوي او لاړ شي ته یې پیدا کړي خوله ورباندې ووایي، بس مور یې ورته تی ورکوي. جامه یې هم داسې چې بله مصنوعي جامې ته ضرورت نه لري، په سخت تخنیک کې بس په همغه جامه ورته کفایت کوي. دا هم یو خرس ده، دا پړانګ ده، دا هم بیزو ده، دا هم طاووس ده. مرغانو کې د ښځې او د نارینه ترمنځ توپیر ډېر زیات څرګند دی. طاووس ګورئ دا یې نارینه دی او دا یې مېرمن ښځه. دا هم خپل ښایست لري اما سادگی سره، رنګونه یې کم او رنګونه یې ساده او نارینه یې ډېر زیات ښایسته او رنګین. تفاوت هم د دواړو ترمنځ ډېر زیات څرګند. دا میلی دی، دا یې نارینه ده او دا یې ښځینه. دا وګورئ ډېر زیات ښایسته ده، رنګین ده ډېر او دا ساده. اسب ده، اسب او اسب چې وګورئ ډېر زیات توپیر لري، جسامت کې او رنګ کې په هر څه کې. دا هم یو جوړه د مرغیو ده، دا یې نارینه ده او دا یې ښځینه. دا رنګین تور رنګ یې ځلانده او سور یې هم ځلانده، جسامت یې فرق کوي تر ښځینه او دا ساده او سنګینه. او دا چې موږ هره ورځ ګورو خپل کورونو کې چرګ او چرګ، دا یې نارینه ده، قدم لوړ او ډېر زیات رنګین، تر ښځې ډېر زیات ښایسته، توپیر یې ډېر زیات څرګند. داسې چې تاسو ټول حیوانات وګورئ په همدې شکل، ټول حیوانات ټول مرغان چې وګورئ همدغسې. دا هم دوه دی، دا یې نارینه ده دا یې ښځه. ډېر په اسانۍ سره سړی پېژندلی شي دا نارینه یې کوم یو ده او ښځینه یې کوم یو ده. یعنی چې د فطرت تقاضا دا ده چې د ښځینه لباس باید سنګین وي، ساده وي او د نارینه لباس هم رنګین.
تقاضا هم دا ده، دا یو ضرورت ده، په دې کې یو ستر الهي حکمت مضمر ده، همدا د تعادل باعث کېږي. ولې دلایل ډېر زیات دي، ولې الله تعالی دا ټول مخلوقات داسې پیدا کړي چې نارینه رنګین او ښځینه هم ساده او سنګینه. که عکس دی وای بدنظمي را پیدا کېدله، د فطرت خلاف کار کېده، مشکلات رامنځته کېده. د همدې لپاره مېرمنې ته، مېرمنه ولې دی، د انسانانو مېرمنې ولې دی د سنګار ته ځان اړ ګڼي؟ وجه دا ده چې هغه احساس نقص کوي، د نارینه په پرتله احساس نقص کوي. دا نقص باید په سنگار سره جبران کړي. سنگار ته هغه څوک احساس ضرورت کوي چې فکر وکړي یو څه کم دی، هغه باید پوره کړي. ځینې له سنگار نه پرته د کامرې په وړاندې نه ودرېږي. که نارینه هم وي اول به د سنگار وکړي، ځان جوړ کړي، مخ باندې هم پوډر ووهي، لباس هم جوړ کړي او د کامرې په وړاندې ودرېږي. احساس د عیب او نقص کوي. ځینې طبیعي او فطري او اخلاقي او فکري پلوه احساس نقص کوي. دغه نقص باید په سنگار سره په یو جالي توګه باندې رفع کړي او هغه عیب باید له منځه یوسي. مېرمن هم همداسې د نارینه په وړاندې احساس د نقص کوي. دا نقص باید په سنگار سره جبران کړي. او قرآن فرمایي چې ښځې په سنگار کې وده کوي. دا یو اړتیا ده، د هغې لپاره یو ضرورت ده. د همدې لپاره الله تعالی هغه ته جواز ورکړی، سنگار کولی شي. ستا ضرورت هم دغه سته، ستا فطري تقاضا هم دا ده چې سنگار وکړه، خو خاوند ته دی، هم سفر ته دی، د دې ژوند د سفر د ملګري په وړاندې همدا. او که بهر ته له سنگار سره را څرګنده شولې نو له دې نه فتنې زېږي، له دې نه مشکلات رامنځته کوي. ډېرو جنګونو وجه همدا ده، د ډېرو مرګ ژوبلې وجه همدا ده. حیواناتو کې هم، په انسانانو کې هم، د دوو چرګانو ترمنځ هم د جنګ وجه همدا ده. او له یو چرګ سره به 10 چرګې خپلو منځونو کې جنګ نه وي، اما که یو بل چرګ راغی بیا نو داسې سره جنګېږي چې بس وینې د یو بل توسي، زخمي شي ورباندې. یعنې عامل همدا ده. انسانانو ترمنځ هم داسې ده. که دا مېرمن له سنگار سره بهر ووتله نو فتنې ترې رامنځته کېږي. د همدې لپاره الله تعالی هغو ته ویلي چې حجاب مراعات کړي. له فتنو د مخنیوي لاره همدا ده. په همدې اکتفا کوو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.